هرکلی دوستانو، الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به وي او د صحت جامې به مو په بدن وي. محمد عارف صمیم یم او له افغان پښتو تک یوټیوب چینل څخه تاسو ته حاضر یم. ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو د ګالري کوډ د یو چا د ګالري کوډ هیک کړو. د دې لپاره درې طریقې دي. زه تاسو ته دې کې د کروم له لارې یو طریقه ښایم. ګورو دلته اپلیکیشن ګالري چې دا کلپه شوې، ګورو دا نه خلاصېږي ګالري، او یو فایل منیجر هم چې دی نه خلاصېږي. ایس فایل ایکسپلورر ته ځم، دا هم نه خلاصېږي. پاسورډ په داسې حال کې چې زموږ نه وي. دلته دی بل فایل منیجر ته ځم، دا هم پاسورډ غواړي، نه خلاصېږي. لومړی طریقه دا د ملګرو چې تاسو ولاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ له لارې دې اپلیکیشن ته ولاړ شئ. افګارډ هر اپلیکیشن په وسیله چې خپل شوي وي دا هغې اپلیکیشن ته ولاړ شئ او کلیر ډیټا ووهئ. له دې سره خلاصېږي. او دومه طریقه ده چې دا اپلیکیشن تاسو ډیلیټ کړئ، ان انسټال یې کړئ، نو دا اپلیکیشنونه چې کوم دي دا به هم خلاصي. خو له دې سره کومه ډیټا چې دلته کلپه شوي هغه له منځه ځي. ملګرو، تاسو ته د کروم طریقه ښایم. دغسې چې دی هیڅ اپلیکیشن نه خلاصېږي. تاسو به ولاړ شئ ګوګل کروم ته، کروم ته، او یا بل کوم بروزر چې دی چې وي ستاسو موبایل کې هغه ته تاسو ولاړ شئ. ګورو دلته ملګرو تاسو به ولیکئ فایل، دا دوه ټکي، 3 بیا پسې ایس ډي کارت، بیا سلاش او دغه ګو چې دلته لیکلي دا به تاسو ووهئ. ګورو دا د ملګرو خلاص شو. ټول فایل منیجر چې دی هر څه دلته پکې ښکارېږي، ګیلري، اپلیکیشن، هر څه چې تاسو وغواړئ دلته ښکارېږي. ګورئ دا اپلیکیشن د محوریب دې باندې زه کلیک کوم، دلته به ډاونلوډ رقم شروع شي. ګورو دغه د ډاونلوډ دلته اوپن تاسو ووهئ. دا ده دا اپلیکیشن چې دی تاسو انسټالولی شئ. له دې ځای نه تاسو کولی شئ له دې ځای نه هر شي ته لاسرسی ولرئ، په داسې حال کې چې ستاسو بیخي انټرنیټ کنیکشن نیټورک کار نه کوي. دغلته تاسو وینئ زما بیخي هیڅ کار نه کوي. دلته تاسو یو څو تصویرونه تاسو ته ښایم. ګورو دا تصویر تاسو ته ښایم. ګورو دغه د تصویر خلاص شو. تاسو کولی شئ ویډیو هر شی د شخص په موبایل کې وګورئ. ګورو دا د ملګرو دا زموږ یوټیوب چینل لوګو هم خلاصه شوه. ملګرو دا ویډیو الله پاک دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو مو زه محمد عارف صمیم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.